الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ او د عزت په جامه به پټ یئ. موږ نوی چینل کولاو کړلی د دې علاقې والا دپاره او د دې خپلو ملګرو دپاره چې بارها به دو دا غوښتنه کوله چې موږ ستاسو نظمونه یا زموږ علاقې باندې چې کوم شاعران دي هغه خپل هغه اظهار کول غواړي، خو هغه اظهار چې دی هغه موږ ته نه میلاویږي. مطلب موږ څنګه هغه ترلاسه کړو د نیټ نه یا فیسبوک نه څنګه، نو په هغه وجه باندې زموږ داسې دوه درې ایډیانې یا نن سبا د هر چا بلاک شي، په هغې کې زموږ چې کوم کوششونه او هلې ځلې وي هغه ضایع لاړې. نو موږ د هغې دپاره یو قدم اوچت کړلی، انشاءالله تعالی د هغې ابتدا خو به لږه سخته وي، خو انشاءالله زموږ د خپل رب نه دا امید دی چې هغه به پرمختګ کوي او موږ به په هغې کې مخکې ځو. نو په هغې چینل په بابت سره موږ دلته اوس نن مشاعره کې شاعر چې کوم دی نازمین کماچي سره مرکه کړې ده او د ده سره به موږ د ده نه به شاعرونه اورو او دا به خپل دغه ته سپارو چینل ته. چینل چې دی زموږ چینل چې دی هغه د صادق هاشم په نوم باندې دی. هغه کې چینل دپاره موږ دا دغه جوړو یوټیوب چینل دی. نو زه دا امید کوم چې تاسو ټولو کلیوالو ته ملګرو ته کوم چې زموږ د اهل علاقه خلک دي چې هغه دا چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړي او هغه لایک کړي او زموږ سره په دغه کې ملاتړ وکړي او انشاءالله تعالی موږ امید دی چې دا به مخکې لاړ شي. ستاسو دپاره به موږ د نازمین صاحب نه یو شعر اورو او ده ته وایو چې دی موږ ته شعر ووایي او ستاسو سره شریک کړي او تاسو ته هم خپل هغه د شعریزه تنده چې دا هغه ته خپله ماته کړي او دا شعر دغه نه واورئ. شاعر صاحب، زه تاسو ته په دې پروګرام کې په خیر رالی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ دلته راوغوښتو او ټولو مسافرو ته چې زموږ څومره ملګري مسافر دي ټولو ته زما د زړه د کومې نه سلامونه وایم. نو شاعري به خو کوو انشاءالله. یو شعر دی چې هغه به تاسو ته ووایي: زه ښو ته بد نه وایم، زه بدو ته ښه نه وایم. زه ښو ته بد نه وایم، زه بدو ته ښه نه وایم. زه څه لیونی نه یم، زخرو ته خواږه نه وایم. زه څه لیونی نه یم، زخرو ته خواږه نه وایم. مړي نه عبرت اخلم، مړي ته اوده نه وایم. مړي نه عبرت اخلم، مړي ته اوده نه وایم. پښتون یم جذبه لرم، پټه کلمه نه وایم. ته وایه چې څه وایې، ته وایه چې څه وایې. زه خو هر څه نه وایم، که ته یې په بونیر وایې زه یې په شنګله وایم. نو ملګرو تاسو سره به یو نوی غزل شریک کوو نن سبا په دې دور پورې چې دی موږ نن سبا د مرګونه ډېر زیات شوي دي. په دې باندې ما یو غزل لیکلی، امید ساتو چې ستاسو به خوښ شي. وایي: نن چې اورم په یوه د غم ناره ده، نن چې اورم په یوه د غم ناره ده. دا دنیا بیا هم چا د زړه ویستلې نه ده. نن چې دا دنیا بیا هم چا د زړه ویستلې نه ده. دا مو څنګه عقیدې د حق حیران یم، پورته نشته خو تر مرګه را سره ده. دا مو څنګه عقیدې د حق حیران یم، پورته نشته خو تر مرګه را سره ده. مونږ په دې کې دفن کېږو عقل ګوره، مونږ په دې کې دفن کېږو عقل ګوره. مونږ د دې یو ګوره دا زمونږ نه ده او اوس دا خلق قصوروار د خدا وایي. اوس دا خلق قصوروار د خدا وایي. هغه نه ده اوس خرابه زمانه ده چې یوه ګوته د بل په لوري نیسي، چې یوه ګوته د بل په لوري نیسي. بن منګوله د پتا پسې کږه ده. دا به ویل چې په ټول عمر به ژوندی یم، دا به ویل چې په ټول عمر به جنازه ده. او ای نازمینه کماچي فکرمن شه، بې فکري دې خپل ځان ته خطره ده. ای چې فکرمن شه، بې فکري دې خپل ځان ته